د پاکستان سره د موږ وروستي مشکلات سره رامنځته شوي وو، تاسو ټول په جریان کې یاست. بیا وروستي مذاکرات د چین هیواد په منځګړیتوب په هورمچي کې ترسره سو. دا مذاکرات مثبت وو. د ما د افغانستان او د پاکستان سیاستمدارانو، علماء کرامو، استادانو، لیکوالانو، د میډیا فعالانو، د سوشل میډیا له فعالانو نه دا هیله ده چې دا مسایل د همسایګانو ترمنځ د دوه ګاونډیو اسلامي هیوادونو ترمنځ دا ډېر حساس دي. له دې سره باید غیر مسؤلانه چلند ونیسي. ډېر مسؤلانه په شریعت برابر اخلاقي چلند وکړو. دې ته باید موږ تاسې ډېر متوجه یو. موږ له داسې یو مشکل سره مخامخ یو. موږ ځکه د ډیپلوماسي زده کړو ته ډېره ترجیح ورکوو چې موږ د خپل خلک په ګټو په تاوان ښه پوه شي. ډېر داسې ځوانان شته چې هغوی په خپل ګټو تاوان نه پوهېږي. هغه څه وایي، هغه څه نشروي چې د دې په ځای چې وطن او دین ته ګټه وکړي تاوان رسوي. نو ځکه ډېره پوهه ضرور ده، ډېره مطالعه ضرور ده، ډېر مصالح پېژندل ضرور دي چې له دې ټولو امورو سره واقعي چلند وشي. هېڅوک باید د وطن په لویو مصالحو کې، په اسلامي مصالحو کې، په ملي مصالحو کې باید دلته د چا شخصي عقدې ونه چلېږي.